مرګ هغه یو شی دی چې پکې چا اختلاف نشته. ګوره مرګ هر یو انسان یې مني، هر یو مخلوقات کې څومره مخلوقات دي دا ټول مرګ مني. ګوره چې مرګ دا روان دی ورتلونکی دی. نو مرګ عزتمندو دا یو ډېر عجیبه حقیقت دی. عزتمندو کله چې یو انسان چې الله رب العالمین زندگی ورکړې وي او د خپله زندگی هم دغه شان تېره کړي څنګه چې خالق ته وي، الله رب العالمین ته وي او قرآن کریم یې دغه پر نازل کړی دی. نو که چېرته دغه انسان خپله زندگی د الله رب العالمین د اوامرو متعلق تېره کړه، د محمد صلی الله علیه وسلم د سنتو متعلق یې تېره کړه، نو دا قسم خلق الله رب العالمین کامیابوي. الله رب العالمین دا قسم خلق نه کومې ته نه پرېږدي. کله چې الله رب العالمین دغو له د مرګ فرشتې لګي، د مرګ فرشتې، نو الله رب العالمین دومره مهربانه وي پې صرف په دا وجه باندې چې دغه انسان د مو خبره منلې ده. الله رب العالمین فرشتې وله په ښکلي شکل کې راولګي، په ښکلي شکل کې، او داسې په قلوره روح ترې راوباسي لکه الله رب العالمین په هغه ملایکو قسم کوي چې کم ملایکه د مؤمن نه، د مسلمان نه، د ښه انسان نه هغه روح وباسي، نو ډېر په اسانۍ سره یې وباسي. دومره اسانۍ لکه د یو لوښي نه بل لوښي ته اوبه اچوي، خو په دا شرط باندې چې په تو کې ایمان موجود وي، د الله رب العالمین خبره یې منلې وي، د محمد صلی الله علیه وسلم خبره یې منلې وي. نو الله رب العالمین د رحمت والا ملائک راولګي، تو نه روح ډېر په اسانۍ سره وباسي. او بیا چې کله قبر لا یسي، په قبر کې الله رب العالمین په ډېر ښکلي شکل کې ملایکې ته راولګي چې ته ډورېږې ته نه، او هغه تو نه پوښتنې وکړي چې رب دې څوک و، دین دې څه و، پیغمبر دې څوک و. نو که چېرې دغه انسان مؤمن انسان وي، ښکلې زندګي یې تېره کړې وي، نو ښکلي جوابونه ویل کړي چې رب مې الله دی، دین میں اسلام دی، پیغمبر میں هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو دا قسم مؤمنان، دا قسم نیکون خلق الله رب العالمین برازون العرش له وغوري. په یو حدیث کې درومي چې دا قسم مؤمن چې هغه خپله زندگی د الله رب العالمین طریقو موافق تېره کړې وي، نو دا انسان د مرګ نه بعد د روح الله رب العالمین ته سجده ولګوي، او چې کله د عرش لاندې سجده ولګوي نو فیأتون به ارواح المؤمنین. حدیث کې درومي چې دغه انسان چې هغه مؤمن دی، الله رب العالمین دغه روح هغه نور مؤمنین لوحون له بوځي. موږ نه مخکې څومره خلک چې وفات شوي دي هغو له موږ روح لوړ شي اگر کله چې مؤمن وي. نو دغه انسان روح الله رب العالمین صحابه وله ولېږي، پیغمبرانو له یې ولګي او جنت له یې ولګي. او دا ډېره عظیمه خبره. خو دومره دوه شرطونه عزتمندو چې دا ډېر بهترین شرطونه دي او ډېر سختترین شرطونه هم دي. هر مؤمن دا قاعده په ذهن کې کېنه، او هر یو مؤمن چې هغه د دنیا نه درومي او خاتمه یې په ایمان باندې شوې وي، چې کله د دنیا نه درومي په آخر کې کلمه توحید هغه په خوله باندې وي، نو دا قسم خلق الله رب العالمین یې روح جنت له لګي. ګوره خو صرف دوه شرطونه یې، یو دا چې بل مسلمان وینه باندې نه پرته، په دنیا کې چا قتل دې نه کړی، چا وینه نه تویه کړې، او بل هغه دا چې پردی حق او پردی قرض باندې نه پوتې. که دوه کورونه تو نه کوي نو الله رب العالمین تو روح هغه جنت له لګي د مرګ نه بعد. اگر کله ګناهونه په دنیا کې نشي، خو صرف د دوی ګناهونه نه کړي چې یو د چا وینه نه تویه کړې، بل د چا قرض د چا حق دې باندې نه پوتې، نو دا قسم مؤمنان الله رب العالمین روح جنت له ولګي. او کله جنت له چې ورسیږي ولته خپل کلیوال خپل مشرون ته راجمع شي چېرې پلونکي په دنیا کې څه حالت و، نو هغه کم کشرون چې هغه منډې ولا جلتې ولا خلک هغه زر زر پوښتنې شروع کړي چې پلونکی څنګه پلونکی څنګه. نو کم چې مشرون خلک په هغه جنت کې پروت مؤمنان هغه غټې سینې ولا خلک، نو هغه کشرونو ته وایي چې لږ یې پرېږده، خو ډېرې ستړې دنیا نه راغی او ډېر په درونه سفر باندې تللی چې دغه لږ دمه وکړي، لږ ارام وکړي، بیا په کلور پوښتنې ته کوو. نو دغه کلیوال مشرانو ته نه پوښتنې کوي چې پلونکی څنګه و، مور مې څنګه و، پلور مې څنګه و، بچي مې څنګه و، په کوم حالت کې و. نو دا د یو جوابونه ورکوي چې پلونکی م ښه و، پلونکی داسې و. نو په دا کې یو چا پوښتنه ترې وکړي چې پلونکی سړی څنګه و، نو هغه ورته وایي چې پلونکی سړی خو مونه مخکې راغلی، هغه یې جنت له نه راغلی. نو بیا خپله کې ورسره پوه شي هغه بیا جهنم له تللی چې هلته نه راغلی. نو عزتمندو دا ډېرې خطرې خبرې. خطرې خبره هغه ده چې مونږ کله دنیا نه درومو چې مونږ د ایمان سره لوړ شو، خاتمه په ایمان باندې شي.